نبوي سیرت د رحیق المختوم پښتو ژباړه. دوهمه مرحله ښکاره دعوت او تبلیغ. د دعوت د اعلانولو لومړی فرمان. په دې هکله تر ټولو لومړی د الله تعالی دا قول را نازل شوی: وانذر عشیرتک الاقربین. ژباړه: او وویره وته له عذابه ای محمده هغه خپلوان دي تا چې ډیر نږدې دي درته. دا آیت شریف د الشعراء په صورت کې دی. د دې صورت په پیل کې د موسی علیه السلام کیسه راغلې ده او دا ښیي چې د موسی علیه السلام د نبوت پیل څنګه او څه ډول و. بیا هغه له خپل قوم بني اسرائیلو سره هجرت وکړ او الله تعالی دوی ته له فرعون نه نجات ورکړ. فرعون او لښکرې یې غرق شوې. په بل عبارت دغه کیسه د موسی علیه السلام د دعوت پر ټولو مرحلو رڼا اچوي. په داسې وخت کې د موسی علیه السلام د کیسې بیان چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره او علني بلنه مامور کیږي. زما په نظر د دې په خاطر و چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب یې رضی الله تعالی عنهم د دعوت له پیل نه د خپلې لارې له هر څه نه خبر وي. په وړاندې یوه داسې نمونه او داسې مثال موجود وي چې د هغه په رڼا کې دې ته آماده او تیار شي چې د ښکاره او علني دعوت په مرحله کې به له راز مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د دروغو نسبت به ورته کیږي او ډول ډول ظلمونه به وویني. دا صورت د هغو قومونو له عاقبت او انجام نه هم یادونه کوي کوم چې د الله تعالی رسولان علیهم السلام یې تکذیب کړي او هغوی له اطاعت نه یې سرغړونه کړې ده، لکه د نوح علیه السلام قوم، عاد، سمود، د ابراهیم او لوط علیه السلام قومونه او اصحاب ایکه. د فرعون او د دې قومونو له عاقبت او انجام نه یادونه او خبرې د دې په خاطر دي چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تکذیبونکي او د هغه له امر نه سرغړونکي په دې پوه شي چې که هغوی سمې لارې ته برابر نشي او د حق پیروي ونه کړي نو هغوی به هم له یوه خطرناک انجام سره مخ کیږي او الله تعالی به یې مؤاخذه کوي. او بل هدف یې دا و چې مؤمنان له خپل راتلونکي نه مطمئن او په دې باوري شي چې پای او راتلونکی د دوی دی، بری د دوی دی او ناکامی د دښمنانو په برخه ده. نږدې خپلوانو ته بلنه. د دې آیت له نازلېدو وروسته رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپله کورنۍ بني هاشم راوبلل. هغوی بلنه ومنله او راغلل او د بني المطلب بن عبدمناف له کورنۍ نه هم څو کسان ورسره وو. ټول 45 کسان راټول شول. ابولهب وړاندې شو. د خبرې سر یې ونیو او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په خطاب سره یې وویل: ګوره دا ستا ترونه او د ترونو زامن دي. خبرې وکړه خو ناپوهي پرېږده. په دې ښه پوه شه چې ستا کورنۍ د ټولو عربو زور نه لري، نو زه حق لرم چې ودې نیسم. له دې کاره نه دې منع کړم. ستا لپاره همدا ستا کورنۍ کافي ده چې مخه دې ونیسي. که چېرته په خپله خبره همداسې ټینګ پاتې شي نو ستا د قوم لپاره ستا مخنیوی له دې نه اسانه دی چې قریش ټول ستا په خلاف راپورته شي او نور عرب یې هم مرسته وکړي. زه نه پوهېږم هغه وخت به بیا بل څوک داسې پیدا شي چې ستا په شان د خپل قوم د تباهۍ او بربادۍ دا ډول سبب وګرځي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چوپ پاتې شو او په دې مجلس کې هیڅ خبرې ونه کړې. وروسته رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دوهم ځل بیا هغوی راوبلل. کله چې غونډ شول وی فرمایل: ژباړه: ټول هم د ثنا الله تعالی لره ده. زه د هغه ثنا وایم، له هغه نه مرسته غواړم، په هغه ایمان لرم او په هغه باندې باور او توکل کوم او په دې شاهدي وایم چې له الله تعالی پرته بل هیڅوک هم د عبادت وړ نه دی. هغه واحد دی، هیڅ شریک نه لري. بیا یې وویل: مشر او لارښود خپل اهل او د خپل کور خلکو ته دروغ نه وایي. قسم په هغه الله چې له ده پرته د عبادت وړ بل معبود نشته، زه د الله تعالی له لوري ستاسې لپاره په خاصه توګه او د خلکو لپاره په عامه توګه رسول او استازی رالیږل شوی یم. قسم په الله داسې به مرئ لکه څرنګه چې ویده کیږئ او داسې به بیرته راژوندي کیږئ لکه څنګه چې له خوب نه راپاڅیږئ او د خپل هر عمل حساب او کتاب به در سره کیږي. بیا به د تل لپاره یا جنت وي او یا دوزخ. ورپسې ابو طالب داسې وویل: ستا سره زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ له هر چا نه زیات ستا نصیحت ته غوږ دو او منو یې. موږ له هر چا نه زیات ستا خبره رښتیا ګڼو.
دا دې ستا ترونه او تربرونه ټول حاضر دي. زه هم د دوی یو غړی یم، خو زه ستا د خوښۍ او هدف د تکمیل په لار کې له دوی نه وړاندې یم. په پوره ډاډ او اطمینان سره مخ په وړاندې درومه. خپله دنده په ښه توګه ادا کړه. قسم په الله تل به دې خواته ولاړ وم او ملاتړ به دې کوم، خو طبیعت او نفس می د دې اجازه نه راکوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. دلته ابولهب وویل والله چې دا ډیره بده ده. مخکې له دې نه چې نور خلک یې له دې کار نه منع کړي، باید تاسو یې لاس ونیسئ او له دې لارې نه یې راواړوئ. ابوطالب په ځواب کې ورته وویل قسم په الله تر څو ژوندي دفاع به ورنه کوو. د صفا پر غونډۍ کله چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له دې نه ډاډه شو چې نور به ابوطالب د دعوت په لاره کې له ده نه دفاع او ملاتړ کوي، نو یوه ورځ د صفا غونډۍ ته وخوت او په لوړ اواز یې وفرمایل ای سهاره. د دې غږ په اورېدو سره د قریشو خلک راټول شول او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم توحید پر رسالت او آخرت باندې ایمان ته راوبلل. بخاری شریف د دې کیسې یوه برخه له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت کوي او وایي ژباړه، یعنی کله چې د وانذر عشیرتک الاقربین آیت را نازل شو، رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د صفا غونډۍ ته وخوت او د قریشو کورنۍ ته یې جدا جدا غږ وکړ ای بني فهر، ای بني عدا، ترڅو ټول قریش راغونډ شول. ابولهب هم راغی. نو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که درته ووایم چې په دې دره یا خوړ کې یوه ډله شهسواران دي غواړي حمله در باندې وکړي، نو آیا تاسې به زما هغه خبره ومنئ؟ دوی وویل هو، موږ له تا نه همیشه رښتیا اورېدلي دي. بیا یې ورته وفرمایل زه تاسې ته له یوه سخت عذاب نه د خبر ورکونې په حیث راغلی یم. په دې وخت کې ابولهب وویل ټول ورځ هلاک اوسې، همدا نن هلاک شي. آیا د همدې لپاره دې راټول کړي وو؟ نو په دې پسې تبت یدا ابي لهب و تب، هلاک دې شي دواړه لاسونه د ابي لهب او په خپله دې هم هلاک شي. دا صورت را نازل شو. مسلم شریف له ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه په روایت سره د دې کیسې بل اړخ را نقلوي. وایي کله چې وانذر عشیرتک الاقربین آیت را نازل شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم आवाज وکړ. دا आवाज عام هم و او خاص هم. وی فرمایل ای قریشو، ځانونه له جهنم نه وساتئ. ای بني کعب، ځانونه له دوزخ نه وساتئ. ای د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لورې فاطمه رضی الله تعالی عنها، ځان له اور نه وساته، ځکه قسم په خدای چې زه د الله تعالی له مؤاخذې او ګرفت نه ستاسې د خلاصون په لاره کې هیڅ واک او اختیار نه لرم، خو دا ده چې ستاسې سره د نسب او قرابت اړیکې لرم او کوښښ کوم چې حق یې ادا کړم، ټینګې او برقرار یې وساتم. دا بلنه پوره او بشپړ اعلان او تبلیغ و. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپلو خپلوانو ته دا وښود چې نور د اړیکو ټینګښت په دې رسالت باندې تر ایمان راوړلو پورې اړه لري او د الله تعالی له لوري د دې اعلان او انذار له نازلېدو وروسته د عربو باطل قومیت او قومي تعصب له منځه تللی دی. د حق اعلان او د مشرکینو عکس العمل. د دې اوازه وانګازي د مکې په شاوخوا کې لا اوریدل کېدلې چې د الله تعالی یو بل امر را نازل شو او هغه داسې و. ترجمه: نو ښکاره او په جهر کړه ای محمده هغه چې ته مامور یې پرې او مخ واړوله مشرکانو څخه او مه کوه هیڅ التفات او پروا د دوی ویلو ته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پیل وکړ د شرک او خرافاتو له مخ نه پردې اوچتوي، ضررونه یې په ګوته کوي، د بوتانو اصلي څیره خلکو ته ښیي او د مثالونو پر رڼا کې د دې باطلو معبودانو کمزوري او ناتواني په ګوته کوي او دا اعلانوي هر څوک چې د بوتانو عبادت کوي یا بوتان د ځان او الله تعالی ترمنځ وسیله ګرځوي، هغوی ټول ګمراهان او بیلاري دي. کله چې د مکې خلکو واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بوتانو پسې خبرې کوي او په ډاګه سره وایي چې مشرکان او د بوتانو عبادت کوونکي ټول ګمراهان او په باطل روان دي، نو دا د حق आवाज لکه تندر داسې ورباندې لګیږي، اور ورباندې بلیږي. ویره یې اخلي چې هسې نه دا عظیم انقلاب د هغوی ټول عادات او عنعنات ختم نه کړي
نو همدا و چې د دې برحق انقلاب په وړاندې ودرېدل او د دښمنۍ لاره یې ورسره ونیوه. مشرکان ځکه د دې لوی بدلون او عظیم انقلاب په وړاندې ودرېدل چې په دې پوهېدل چې له یوه الله تعالی نه پرته له بل هر چا نه د الوهیت نفي او په رسالت او آخرت باندې ایمان دا معنا لري چې انسان باید دې دین ته په کامله توګه مطیع او فرمانبردار وي او دې رسالت ته داسې تسلیم شي چې بیا د ځان او مال سودا او خبره ورسره نه وي. هر څه یې الله تعالی ته سپارلي وي. څرګنده ده چې په دې صورت کې خو بیا د مشرکینو هغه باطله مشري او واکداري له منځه تلله او بیا یې نشو کولی چې خلکو ته د دین په نامه بازۍ ورکړي. وی غولوي او دا ممکنه وه چې نور یې هم پر مظلومانو باندې خپلو ظلمونو ته ادامه ورکړې وای. هو، هغوی د ایمان په رښتینې معنا پوه ځکه یې زړه نشو ورته ټینګولی. هغوی خپله ګمراهي او باطله مشري نشوای پرېښودلی، نو ځکه یې د رسالت له قبلولو نه انکار کاوه. هغوی په دې ټولو ښه پوه وو، خو حیران وو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان صادق، امین، کریم، عزیز او د داسې عظیم شخصیت درلودونکي چې په اوچتو اخلاقو او سپېڅلتیا کې یې په ډیرو پیړیو کې مثال نه دی لیدل شوی په وړاندې څه وکړي او کومه لار ورسره ونیسي. له سلاو مشورو، غور او فکر وروسته دې فیصلې ته ورسېدل چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تره ابو طالب ته ورشي او سوال ورنه وکړي چې خپل وراره له دې کار نه واړوي. زیار یې اوس چې خپله دا غوښتنه جدي او کلکه وښیي. نو دا خبره یې سره غوټه کړه چې ابو طالب ته به داسې وایي: د بوتانو د عبادت پرېښودلو ته بلنه او دا خبرې چې دا بوتان باطل دي، دا ټول په حقیقت کې د دوی یعنی مشرکانو او د دوی د پلرونو سپکاوی او د دوی د دین توهین دی چې دوی نشي زغملی.